ریال، درهم، ډالر یا داسې نور کرنسي چې موږ کله هم رالو او موږ دا بازار کې بدلو، یعنی پاکستانو پیسو ته بدلو، بیا موږ ته په دغه ځای کې دا پته نه لګي نن ورځو د دې سره ریټ چلیږي، یا موږ دا معلومو چې زموږ سره ریال را سره وي، درهم را سره وي او موږ انتظار کوو چې په کومه ورځ باندې دې ریټ های شي، په هغه ورځ دا چینج کوم. نو څنګه موږ داسې کولی شو چې موږ په خپل موبایل باندې ټول ډیټیلز ګورو چې نن د ډالر سره ریټ دی، درهم سره ریټ دی، د ریال سره ریټ دی، او بیا موږ خپل مرضی په کومه ورځ چې زموږ ریټ کومه زموږ سره خوښ شي او په هغه ریټ باندې موږ راشو او هغه موږ چینج کوو. نو نن سبا په دې ویډیو کې پورا ډیټیل شیر کوم دي، نو ویډیو راستر اخیره پورې ګورئ. ټول نه مخکې دا ډېر زیات آسان وي، تاسو کتی شئ سیټ ټلز کې لایو اپډیټ هر ورځ نوی نوی ریټ راځي، نو تاسو په خپل موبایل باندې کتی شئ. ټول نه مخکې دا سکرین ریکارډینګ کوم، دلته تاسو دا ټول ویډیو ښکاري سیټ دا پروسس تاسو په خپل موبایل باندې ډېر په اسانه کولی شئ. ټول نه مخکې تاسو راشئ دلته کې کاغه هر قسم د هر ځای ریال وي که سیټ او که د هر ملک کرنسي وي، تاسو کتی شئ پاکستان کې څه ریټ دی چلیږي. ټول مخکې تاسو هڅه وکړئ پلی سټور ته به راشئ، ګوګل پلی سټور به اوپن کړئ، مطلب تاسو وایي چې کرنسي کنورټر دا یو اپلیکیشن دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دلته تاسو ګورئ دا ما کلیک کو دا کرنسي کنورټر ا دې نه پس ګورئ دلته کې د ټول نه مخکې په دې بر سر باندې تاسو ګورئ ماته اپلیکیشن نه آل کرنسي کنورټر دا اپلیکیشن به کلیک کوم داسې دې نه مس آلریډي ډاونلوډ کړی دی، نو ماته وایي چې اوپن کړه دا ډېر په تاسو دلته دا ډاونلوډ کړئ، دې نه به تاسو داسې اوپن کړئ کولاو به کړئ سیټ نه. نو په دې نس مالته کلیک وګورئ دا بس مال دلته کې اوپن شو، دا بس سره زما سره اوپن تاسو دلته کې ګورئ چې دې دلته کې ماته څه خریدین کې سیټ ته تاسو کته شئ چې دا ماته یو خی برل دي یو اپشن نو ګور اول په بر سر کې تاسو ها عمل کوه کوم چې کرنسي تاسو چینج کوئ. فار ایگزامپل تاسو ګورم چې د ریال پاکستان کې سره ټیم نو په سر بل تراشم استا مطلب سعودي ریال به ګورم نو استا راشم دلته ماته لیکل سعودي ریال دا به کلیک کوم. په دویم اپشن چې وي دي کوم ما د خچ ته کم ملک ته چینج کوم زه پاکستان کې ګورم نو ګور دلته کې پی تراشم نو پی کې ولته پاکستان نام سره پروت پی کې ار ما سلیکټ کوم. نو زه لکه سمپل د یو پر ټایپ کوم 1 نو تاسو کوی 1 ما ټایپ کوم دا خچ 31.48 کې نن دا وسنې ریټ ټیسټ د نن ټایم خپل ما صبر دا ټایم خځنه ودی ټایم اپډیټ شو دا ما سره نن ریټ اوس کو زه سکیپ کوم او زه ګورم چې فار ایگزامپل زما سره 500 ریال دي، زما سره 1000 ریال دي، زما سره 2000 ریال دي، زه ګورم 500 ریال دي دینو زما ته 100 روپۍ جوړیږي نن په نن ورځ زما ته 24741 روپۍ دستانه جوړیږي. نو په دې حساب سره ته چینج کړي تر بازار کې هم دا پته لګي اګه ته شاپ کې راځي ته پته لګي چې نن زما د پیسو نه سونه جوړیږي نو په دې وجه ته تاسو کته شي بیا تاسو اصل دا د کوم ځای کوم چې ماته 1000 نه سونه جوړیږي دا ماته 53442 روپۍ دا سعودي عرب ریال نه دا 1000 ریال نه پاکستانی دونه جوړیږي. اوس کله د بر ګورم چې درهم په ریټ کې نن زه درهم ریټ ګورم نو بیا ګټه د غم دلته کته شي ګورم تاسو دلته سره اعظم درهم د پر سر کې کته شي اے ای ډی مطلب یونایټډ عرب امارات درهم سیټ د 10 ګورم دلته کې د بس دا فرست کې کلیک کوم لاندې پاکستانی سلیکټ شوی نو ګور کله تاسو ټایپ کوم چې یو درهم په سوم کې سو کې دا متخیل ته ون دا متخیل چې 53.61 کې نن چې دا یو دا دوبۍ درهم دی سیټ نو کله کې ټایپ کوم 500 درهم نه سونه جوړیږي دا متخیل 27308 پاکستانی روپۍ جوړیږي د شان ډالر سم تاسو کوی دلته برعکس ملک سلیکټ کوی لاندې تاسو دا ریټ راوباسي د دې اپلیکیشن په ذریعہ باندې تاسو دا معلومول شي چې د کرنسي نه سبا کې هم سره کم ریټ چلیږي نو په دې به تاسو دوه کولم نشي که تاسو کرنسي چینج کوئ تاسو په خپل د دې پته لګي. نو ډېر څه دا یو ډېر څه یوزفل یو اهم اپلیکیشن دی ټول ډاونلوډ کړئ او یوز یې کړئ او ان شاء الله زما په دې پیج باندې کاغه ټیک ټاک سره په یوټیوب چینل دی باندې د ویډیو اپلوډ کیږي ان شاء الله تاسو ټول پښتنو سپورټ شي دا شی مخ وړاندې بسو او امید لرم ویډیو خوښ شوي ان شاء الله ملاقات وکړي په بل ویډیو کې د الله پامان.